ورکي مینا ورکي ډاکټر عربستان مومن سے بسم الله الرحمن الرحیم. یو تازه کلام دی تاسو حضور کې وړاندې کوم. وایي زه به ولې همیشه سر په زنګون وې، زه به ولې همیشه سر په زنګون وې، کاش چې پاتې مې په ژوند کې لږ سکون وې. که اسلام کې خودکشي حرامه نه وې، که اسلام کې خودکشي حرامه نه وې، ما به کړې خاتمه د خپل ژوندون وې. که وصال مې د جانان وې نصیب شوی، که وصال مې د جانان وې نصیب شوی، ما ګیلې به ورته کړې د بېلتون وې. او ټول یاران رانه بې وجې جدا ګرځي، ټول یاران رانه بې وجې جدا ګرځي، خیر دی نه دی راتلی خوا لکه مجنون وې. اوس که مینه که دوستي ده مطلبي ده، اوس که مینه که دوستي ده مطلبي ده، چېرته لرې تورو غرونو کې یو شپون وې. مونږ به ولې سوات کالام ته په چکر تلې، مونږ به ولې سوات کالام ته په چکر تلې، که زمونږ سپېره غرونه لږ زرغون وې. دا لیکل دي د ازل عربستانه، دا لیکل دي د ازل عربستانه، ما به موندې وې سکون که په لټون وې. والسلام. کمی د زړه د ارمانونو دا قصه ودانه، کمی د زړه د ارمانونو دا قصه ودانه، بس یو سړی دی چې په ده دغه حجره ودانه. او د هجر ټول شپې په دغه امید تیرې شوې چې د هجر ټول شپې په دغه امید تیرې شوې چې په موږ به هم راولي خدای چېرته یو شپه ودانه. مننه چې زه زر کوه جانانه بس اظهار وکړه نو ځم به، زه زر کوه جانانه بس اظهار وکړه نو ځم به، یا خسر مې ښه یو که اقرار وکړه نو ځم به. زه زر کوه جانانه بس اظهار وکړه نو ځم به، یا خسر مې ښه یو که اقرار وکړه نو ځم به، یا ما غوندې د مینې سمندر کې ځان لا وکړه، او یا د محبت نه مې انکار وکړه نو ځم به. مننه. یا ما غوندې د مینې سمندر کې ځان لا وکړه، او یا د محبت نه مې انکار وکړه نو ځم به. قامونه د دنیا په وړاندې لاړله روان دي. زاهد صاحب قامونه د دنیا په وړاندې لاړله روان دي، پښتون لالي تم داسې څه کار وکړه نو ځم به. مننه. قامونه د دنیا په وړاندې لاړله روان دي، پښتون لالي تم داسې څه کار وکړه نو ځم به. جانانه مونږ دواړه یو بېوسه چپه خولو یو، جانانه مونږ دواړه یو بېوسه چپه خولو یو، زما سره رقیب ته لږ ازار وکړه نو ځم به. او څه ډېره موده پس نن د تقدیر کر خو یو ځای کړو، څه ډېره موده پس نن د تقدیر کر خو یو ځای کړو. ای وخته خیر دی لږ شان انتظار وکړه نو ځم به. او اخرنی شعر چې ویلې چې حیرانه ته اختیا په ما مینې، ویلې چې حیرانه ته اختیا په ما مینې، زه چغې کنارې سمې به جار وکړه نو ځم به. ډېره زیاته مننه. بمونو پې باران دی خړ خیبر به څنګه جوړ شي، تویې د یو بل وینې لر او بر به څنګه جوړ شي. بمونو پې باران دی خړ خیبر به څنګه جوړ شي، تویې د یو بل وینې لر او بر به څنګه جوړ شي. سکولونه او جماعتونه یې شهید کړل تپوس نشته، ړندې سترګې د لاندې پېښور به څنګه جوړ شي. سکولونه او جماعتونه یې شهید کړل تپوس نشته، ړندې سترګې د لاندې پېښور به څنګه جوړ شي. غمونو دردولی روغېدو امکان یې نشته، غمونو دردولی روغېدو امکان یې نشته، زما زړګی زخمي پرهر پرهر به څنګه جوړ شي. او څه ډېر کلونه وشو په تیارو کې مخته یو، قسم صاحب څه ډېر کلونه وشو په تیارو کې یا مخته یو، په مونږ پښتنو باندې سهار به څنګه جوړ شي. او د هر یو نه بېشماره جنازې تلې رانه شي، د هر یو نه بېشماره جنازې تلې رانه شي، کنګال کنګال کورونو کې اختر به څنګه جوړ شي. او ګودر به ښایسته و د منګو به بې بارانو، ګودر به ښایسته و د منګو به بې بارانو، اوس نشته هغه پېغلې مازدیګر به څنګه جوړ شي. او چې زمونږ په سر پیسې اخلي نو دته دې څه خیال دی، چې زمونږ په سر پیسې اخلي نو دته دې څه خیال دی. بهاره چې بیا دا سړی دلبر به څنګه جوړ شي. د وخت راکولو ډېره مننه. نور غم نه به برداشت نه شرافت کومه، نه به نور غم نه به برداشت نه شرافت کومه، ستا د نظام خونړي نه بغاوت کومه. او د پښتنو د بدن غوښې یې په خوله کې دیلا، د پښتنو د بدن غوښې یې په خوله کې دیلا، ځکه پنجاب د تورو کاغونه نفرت کومه. او مننه. نن مې کړې مړ سبا اخبار کې قاتل داسې لیکي، نن مې کړې مړ سبا اخبار کې قاتل داسې لیکي، د دغه شوې سانحې سخت مذمت کومه. مننه. نن مې کړې مړ سبا اخبار کې قاتل داسې لیکي،
دغه شوي سانحې سخت مذمت کوم او چې مې تر ننه پورې حق او حقیقت پټ کړی پټ کړی دا زندگی خو زه په لوی منافقت کوم او خاکساره چوپ شه چوپه خوله کې به دې وي بهتري خاکساره چوپ شه چوپه خوله کې به دې وي بهتري درته متل د شیخ فرید زه نصیحت کوم ډېره مننه خوشحاله اوسئ مهرباني